په کندهار ښاروالي کې د یو لړ مهمو او لازمو موضوعاتو د تایید او تصویب په موخه اداري نوبتي مجلس ترسره سو. په یاد مجلس کې د کندهار ښاروال حاجي ملا حکمت الله اخوند په شمول مرستیال ښاروال مفتي قدرت الله الوصال، د کندهار ښاروالي د درېګونو ریاستونو رئیسانو، امرینو، مدیرانو او د ښار د 15 ناحیو امرینو ګډون کړی وو. یاد اداري مجلس د قرآن کریم په تلاوت او د خیر الناس تر عنوان لاندې د حدیث په ویلو سره پیل سو. بسم الله الرحمن الرحیم حمیم والکتاب المبین إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس. دا حديث بخبل محتواكي یو عظیم باب د منفعت یې چې انسانانو ته منفعت چې څوک رسوي او د هغو د ګټې فکر ورسره وي، د هغو د وسایي فکر ورسره وي، د هغو سره د یو کومک و، د هغو د لاسنیوي او د هغو ته د یو داسې کار کول چې د هغو دپاره د وسایو د راحت هغه سبب جوړیږي. نو علیه السلام مبارک وایي خیر الناس، دغه بهترین د خلکو دی، یعنی بهترین د خلکو هغه څوک دی علیه السلام مبارک وایي چې خلکو ته ګټه رسوي. دا ګټه رسول خو بیا خپل معیار لري، خپل اصول لري، خپل قوانین لري، او د ګټې او د تاوان هغه میزان، هغه شریعت مقدسه علی صاحبها الف تسلیم هغه مرسره ښوولی دی. خو اصلا په ښاروالۍ کې الحمدلله دغه یو کار ډېر شته. هر امیر صاحب محترم یا هر رئیس صاحب محترم هغه چې سار د کور څخه راوځي، نو اول دواره خو د ټولو اعمالو دارومدار هغه پر نیت باندې دی. نو هغه دا نیت کوي چې نن زه په دې نیت راوځم چې خیر الناس من ينفع الناس د حدیث تر مضمون لاندې راسم، دغه به مې جذبه، دغه به مې فکري او په دغه نیت به راوځم. په پیل کې د کندهار ښاروال حاجي ملا حکمت الله اخوند ټولو ګډونوالو ته ښه راغلاست ووایه. نوموړي زیاته کړه څومره چې یو چاته د الله تعالی معرفت حاصل سي، په همهغه اندازه به د ژوند چارې په بریالیتوب سره مخ ته ځي. هغه وویل چې مسؤلین باید په اداري مجلس کې روحاني او معنوي زده کړې ته لومړیتوب ورکړي او د لمانځه د صحي اداینې په اړه یې ټولو ګډونوالو ته توصیه وکړه. محترمو مشرانو، کشرانو، علماء کرامو، مجاهدینو، مولودین صاحبانو، جنرال صاحبانو، ټول ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اول چې دا مجلس با برکت او د خلک روحاني او معنوي زده کړه وکړي، روحاني او معنوي حالت پکې کې راشي په موږ تاسو کې چې دا زموږ اصلي د اسلام د مسلمانانو د مطلب دغه دی. څومره کارونه چې کېږي، که د ښاروالي کارونه دي، که د ولایت کارونه دي، که د زراعت کارونه دي، که د انجینرۍ کارونه دي، که پوهنتون دی، که تعلیم او تربیه ده، محاکم دي، دغه ټولو څخه مقصد دا دی چې هغه معاشره سمه شي. په معاشره کې بیرته مقصد دا دی چې د مسلمانان او د انسانیت دا پر هغه لار باندې راشي چې د الله پاک راضي کېږي او د رسول صلی الله علیه وسلم په هغه باندې راضي کېږي. بیرته مقصد دا یو راځي چې الله پاک پیدا کړي که مقصد لپاره، دا مقصد لپاره دا ټول کارونه روانېږي او کېږي. دغه شان چې د دغه مطلب مقصد هم دا دی چې د الله جل جلاله معرفت راشي او په هغه کې د انسان وظیفه چې د هغه دا چې عبادت الله پاک کوي او د دغه شان څخه اخیستو وکړي چې د الله جل جلاله معرفت ورته حاصل شي. څومره چې د الله جل جلاله معرفت په چا کې راځي هغونه ټول حالات برابرېږي. نو د نن ورځې پروګرام دی د لمانځه. نو خلک دا فکر کوي چې مثال لمونځونه خو موږ کوو، لمونځونه خو زموږ شته. نو زموږ ستاسې لمونځونه چې سم شي نو ټول حالات به سم شي، او چې لمونځ سم وي په قیامت په ورځ باندې نور اعمال ټول الله پاک قبلوي سم وي. که د لمانځه قبولیت راشي
او که لمونځونه زموږ داسې وي چې په ځانو یې خبر په لمانځونو یې خبر لمونځ څنګه کوو څنګه وکړي څنګه ونه وکړي حتی په الفاظو باندې به داسې کسان یې چې د خپل نماز واخلو یا خپل د کتاب څخه وګورو که موږ هغه الفاظو سره مقایسه کوو چې وایو یا بیا کېدلی شي موږ څو ځایه کمزوري شوي دي دغه حالت دا دی چې دا لمونځونه یو په بله سره تېر کړو خپل یې ووایو یو په بله سره تېر کړو اول هغه الفاظ برابر کړو بیا ترجمه که مو زده وشي که نو ترجمه یې زده کړو د ترجمې وروسته بیا هغه شرایط او هغه فروض او واجبات هغه برابر کړو نو د لمانځه اقامه دا ضرور ده په موږ تاسو باندې د ایمان څخه وروسته اول د لمانځه یادونه سوې ده او یادونه یې کېږي د قرآن شریف په اول سر کې هم دا دی چې اوله خبره ده په غیب ایمان راوړل دي او د اقامه د لمانځه ورپسې د کندهار ښاروالي مرستیال مفتي قدرت الله الوصال د خپلو خبرو په جریان کې د قرآن او حدیثو په رڼا کې د لمانځه په صحیح اداینې خبرې وکړې. نوموړي وویل کله چې لمونځ په سمه توګه د مستحباتو او آدابو په مراعات کولو سره ادا سي الله تعالی خپل رحمت پر هغه نازلوي. د الله تعالی رحمت چې نازل سي زموږ کارونه منظم او مسؤلیتونه به په ښه توګه ترسره کیږي. موږ باید د خپلو مسؤلیتونو په ترسره کولو کې د الله پاک څخه مدد او توفیق وغواړو چې دا یوازې په صحیح لمانځه سره حاصلیږي. په قرآن کې چې د لمانځه خبره راغلې ده دا اوس جمله صاحب آیت وایم الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة يؤدون الصلاة نه دی چې هغه خلک هغه متقین دي چې هغه لمونځونه کوي بلکې هغه خلک الله ته خوښ دي الله جل جلاله هغه خلک کامیاب بللي دي چې هغه یقیمون الصلاة د لمانځه اقامت کوي. اقامت الصلاة یعنی د لمانځه خیال ساتي د لمانځه پروا لري. د لمانځه خیال ساتل د لمانځه پروا لرل دیته وایي چې د فرض او درڅنګ سنت هم پر ځای سي واجبات هم پر ځای سي آداب او مستحبات هم پر ځای سي. کوم لمونځ چې د سنتو څخه خالی وو د آداب څخه خالی وو د مستحباتو څخه خالی وو صحیح ده هغه د فرض غاړي خو په خلاص سي هغه لمونځ نه دي چې الله جل جلاله هو ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر. نورانیت چې راځي د الله جل جلاله د طرفه څخه برکت چې راځي د الله د طرفه څخه وعده د خیر او وعده د رحمتونو چې د الله د طرفه څخه پر هغه لمانځه باندې ده کوم مانځه کې چې د آداب او د مستحبات او خیال وساتل سي پر په آداب وسی پر په مستحبات باندې وسی. او الحمدلله ثم الحمدلله زموږ استاد د وخت امیر المؤمنین هم هغه د سلف پر قدم باندې قدم یې شي دي تسبه اوریدلی هم د مطبوعاتو د طریقې سره غالبا یو دوه میاشتې بکیږي شاوخوا چې حضرت امیر المؤمنین صاحب حفظه الله د ټول افغانستان ته وزیرانو ته والیانو ته ټول کارکونکو ته ټول ملت ته د لمانځه د اهتمام په حق باندې فرمان صادر کړي چې د لمانځه خیال وساتي. ځکه لمونځ هغه بنیاد دی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من اقامها فقد اقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. کلمونځ قائم سو ټول کارونه خوندور دي او کله لمانځه خیال نه وساتل سو ټول دین نړیږي. له دې معنوي او روحاني خبرو وروسته اداري مجلس له اجنډا سره سم لومړی د تیر مجلس پر موضوعاتو او طرحو باندې څرګندونې وسوې. وروسته د ښاروالۍ د پلانګذاري او انکشاف امیر د ساختماني تخلفاتو د رسیدګۍ کمیټې ایجادول او د لوړو ساختمانونو د خاورو معاینه یا ټیسټ د معتبرو لابراتوارونو له لارې ترسره کولو په اړه خپل وړاندیزونه وړاندې کړل. همدارنګه د ښاروالۍ تخنیکي او سکټوري رئیس د نورو ارګانونو اعتراضونو سره د رسیدګۍ لپاره د کمیټې د جوړولو او د مرکزي ښاروالۍ او ناحیو مسؤلینو ته د کار د زیاتوالي په موخه د لومړیتوب لرونکو چارو د پلان جوړولو په اړه خپل نظر شریک کړ. په دغه اداري مجلس کې د عوایدو امیر هم د عایداتي منابعو رامنځته کولو لپاره خپل طرحه وړاندې کړه. د یادونې وړ ده چې د اداري مجلس په وروستیو کې د مسؤلینو د نظر او رایې اخیستلو وروسته پورته ذکر شوي موضوعات د حل ترڅنګ تایید او تصویب سول او یاد اداري مجلس د اختتامیه دعا په ویلو سره پای ته ورسید.